د اسلامي امارت مسؤلین دلته د یو چتر لاندې راټول شوي دي ترڅو د صنایع پراختیایي موسسې په همکارۍ د 10 تنو حافظانو ترمنځ د هڅونې او ملاتړ لپاره د قرآن کریم د حسن قرائت سیالۍ په لاره واچوي. مسؤلینو د دغه ډول لا زیاتو سیالیو په ترسره کولو ټینګار وکړ. 10 ښکاریان زیاتو کم دا د مختلفو مدرسو څخه راغوښتل شوي دي. نو هدف د دې جلسې هغه دا دی چې زموږ د هیوادوالو بیا خصوصا د ولایت بلخ د ولایت د قرآن عظیم شان سره چې موږ امام باندې راوړی دی او دا الهی کتاب دی چې د دې سره شوق و ذوق د ټولو پیدا شوي. برنامه ارتقای ظرفیت هم میتونه باشه و باعث تشویق و ترغیب دیگران هم میشه. جوانای ما در اینجا سوق پیدا میکنن و تشویق میشن برای اینکه اینا خوب حفظ کنن، خوب بدرخشن، خوب با صدای بسیار زیبا تلاوت کنن. برنامه‌های متعدد دیگه، پروژه‌های متعدد دیگه ما پلان داریم، روش کار میکنیم. دفتر مصمم است در ولایت مختلف فعالیت دارن، فعالیت میکنن و انشالله در آینده هم با همکاری دولت، با همکاری امارت اسلامی چنین برنامه رو دایر میکنیم. ما در خدمت مردم هستیم، همیشه انشالله پروژه خواهیم داشت. په یاده برنامه کې ګډون کوونکو د دغه ډول سیالیو په لار اچولو څخه خوښي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې په راتلونکي کې د هم ورته سیالۍ په لار واچول شي. از مسئولان و نهادهای دیگه هم تقاضای مایی است که همچون برنامه ها را دایر بکنه به خاطر رشد و ترقی جوان ها، به خاطر رشد و استعداد جوان ها که همچون امروز برنامه را دایر کردند. نیاز است که همچون برنامه ها را اندازی شود تا باشد که ما قرایی که خوش صدا هستند و با استعداد هستند ما آنها را بشناسیم و از آنها استفاده بکنیم. د یادولو وړ ده چې د بلخ ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست نه یوازې دا چې د قومونو ترمنځ د اتحاد او یووالي رامنځته کولو په برخه کې هڅې کوي بلکې د حافظانو د ملاتړ او هڅونې په برخه کې هم دغه ډول پروګرامونه په لاره اچوي.